علماء وی لس سیزونه سړی مالدار کوي. نمبر د کور انګړ صفا کول، روزانه جارو کې، ورځ کې 2 ځل که یو ځل. دویم نمبر لوښي وینځل. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائے جو څوک کاسه صفا کی خیستا نو دا کاسه ورته دعا کوي الله پاک دې داسې د ګناه نه پاک کا لکه زه چې دې پاکه کړم. دریم نمبر خوشخط خط لیکل، خیسته خط چې څوک لیکي هغه الله مالدار کوي. سلورم نمبر خپل خبري خیسته کول. پنځم نمبر چې د چا تندې هر وخت پراخی، هر چا سره په پراخ تندې ملاویږي، دې سره سړی مالدار کیږي. شپږم نمبر خیسته خبرې کول، خوشبویه خبرې کول، داسې خبرې کول چې بل مسلمان ته فایده ورسوي. اووم نمبر د شپې تهجد ته پاڅېدل او د الله عبادت کول. اتم نمبر د سحر د مونځ نه پس تر مرختو پورې ناسته کول، دې سره سړی مالدار کیږي. د دې درته یو مثال در کوم. وایي سپی چې ده وی دا 6 میاشتې پس بچی راوړي او ښه ډېر راوړي، او ګړی او چیلې چې دي دا کال کې یو ځل بچی راوړي، خو یو راوړي، اکثر یو راوړي. نوې د سپو رمه چرته نشته، حرام کې څوک حلالوي هم نه، او د ګړو د بیزو د چیلیو رمې د دنیا دي. دا ولې علماء قیمتي خبرې دي. هغه وایي وجه دا ده چې سپی چې ټوله شپه ویښي، ټوله شپه چکر لګوي او ګرځي را ګرځي، خو چې کله د برکت ټیم راشي، سار بانګ ووایي او جمع وشي نو دی وده شي، نو د برکت ټیم د ده نه لاړ دی. نو چې برکت ټیم ته لاړو نو الله نسل هم کم کړو. نهم نمبر هر وخت صورت انشراح ویل، الم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي انقض ظهرك ورفعنا لك ذکرك، دې سره رونو رزق سیوا کیږي. او لسم نمبر صورت واقعه ویل، اذا وقعت الواقعه، او بیا خصوصا د اوابینو کې ماخام نوستوي، او یا بیا پر 3 رکعات اوابینو کې چې صورت واقعه سو کوي الله پاک مالدار کوي.